او دریم لوی امتحان چې رالی هغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر مور بی بی آمینه مبارکه باندې رالی چې کله د هغې واده اوس او مکې مکرمې ته راله او د خپل خاوند عبدالله سره مکه مکرمه کې زندگی تیروي او د هغې د ودېدو ابتدایي 9 شپې دي د مکې مکرمې د تجارت یو قافله شام ته تیاریږي شام لسي نو عبدالله د هغې قافلې سره تیار سو چې زم د دې قافلې سره ځم نو هغې زنانې ته د خاوند سفر ډېر دروند ځکه د هغې څه کور کلی وطن و قریبان هم ډېر لرې پاتو ځکه مدینه منوره د مکې څه ډېره لرې او دې وطن کې هغې د خپل خاوند څه بغیر بل څه نه درلودل ځکه د زنانې د الله سره لاندې ټول اعتماد په دې انسانانو کې پر خپل خاوند باندې که خاوند دا هر ځای بیایي دا ورسره ځي لیکن چې کم ځای کې خاوند دا یوازې پرېږدي بیا د دې ډېر د وارخطایي کیفیت چې کله عبدالله ځي په قافله کې او هغه ډېره زمانه اخي او هغې ډېرې ورځې دي او نامعلومه سفرونه دي نو هغه زنانه ډېره پریشانه ده نو عبدالله هغه خپلې زنانې ته تسلي ورکوي چې زنانې زما سفر به ډېر مختصر وي او زه به ډېر ژر راځم او چې کله قافله را ورسېده ته به د کور دروازې له زما استقبال راځي او زه به تا له تحفې راوړم او زما او ستا زندګي به ډېره ښه زندګي تېرېږي چې کله عبدالله د شام د قافلې سره ولاړی شام ته ورسېده د شامه څه واپس چې د مدینې منورې پر حدودو راله عبدالله بیمار او ناجوړه سو پر هغې باندې ناجوړي د بخارو د تبې راله چې راله د قافلې څه هغې د خسرګنۍ په کلي کې پاته سو چې کله قافله واپس مکې ته راله نو بی بی آمینه مبارکه هغې د خپل خاوند ډېر انتظار کوی زنانې د خاوندانو استقبال ورلې خوندې د ورونو استقبال ورلې مندې د بچانو استقبال ورلې لیکن دې غریبې ټوله ورځ په انتظار کې تېره کله دې ته څوک راښکاره نه سو چې دا د هغې استقبال ته ورسي چې کله معلومات اوس چې عبدالله سوس نو هغې معلومه سو چې عبدالله په مدینه کې د بیمارۍ په شکل کې دی نو خپلو قریبانو د هغې د راوستلو دپاره ترتیب جوړ کړي چې کله هغې مدینې ته ورورسېدو دی د هغې ځای سره روان کړي د مدینې د حدودو 1 میل او 2 میله چې راتېر سولو په لاره کې عبدالله وفات سو او دې وخت کې د هغې عمر 18 کاله نو بیا بی بی آمینه هغې د کور و کلي څه هم ډېره لري او خپل خاوند هم د ځوانۍ په زمانه کې په 18 کلني عمر کې وفات سو نه بیا پر هغې زنانه باندې دا زندگی دلته تېرول ډېره سخته وه دا د هغې امتحانات لیکن د دې امتحاناتو څه وروسته الله تعالی هغې ته د یو خیر اراده کړې وه چې ستا د بشره سه ستا د وجوده سه ستا د نسله سه به الله تعالی یو داسې عظیم پیغمبر پیدا کوي چې د هغې په ذریعه به الله تعالی ټوله دنیا روښانه کړي